سلام ملګرو، په دې هیله چې تاسو به روغ او جوړ او د صحت جامې به مو پر تن وي. ملګرو، نن مو درته د IPL په اړه ویډیو چمتو کړې چې IPL لوبې ترسره کیږي او کنه. د دې په اړه مو تاسو ته معلومات چمتو کړي. که تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو مهرباني وکړئ د ویډیو کتو نه مخکې زموږ چینل سبسکرایب کړئ. د نړۍ مشهوره سرچینې وایي چې 14م پړاو IPL نه ترسره کیږي. ټاکل شوی و چې د نړۍ مشهوره لیګ IPL پرون مارچ میاشتې په 29مه نیټه پیل شوی وای، خو د کرونا وایرس له امله دغه لیګ د اپریل تر 15مې نیټې پورې وځنډېده. اوس تازه د هندوستان ایکسپریس ورځپاڼې لیکلي سږکال به IPL ترسره نشي، دا په راتلونکي کال ته وځنډېږي. روان وضعیت ته په کتو حالت بحراني دی. BCCI کمیټې خبر ورکړی چې اوس موږ په داسې وضعیت کې نه یو چې راتلونکی 2020 کال IPL ترسره کړو. BCCI خپل ټول روزنیز کمپونه ځنډولي دي. سرچینې ویلي موږ لا تر دې دمه مالکانو ته خبر نه دی ورکړی. کله چې د حکومت سره نهایي پریکړه وشوه نو موږ به ټولې نړۍ ته خبر ورکړو چې دغه لیګ به ترسره نشي. دغه خبرې د BCCI کمیټې فعاله غړي کړي دي، خو دقیق معلومات دا ښایي چې د 2020 کال 14م پړاو IPL لغوه شوې. فقط دا نه ده روښانه شوې چې کله به دغه خبره د رسنیو سره شریکه شي. ملګرو، دا د IPL په اړه پوره معلومات. د لا ښکلي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ.